صدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ببرک صاحب د تو ببرک نیوز چینل ډیره موده پاس یو کول تقریبا مو د تو په میاس کې چې کوم دا ګیپ راغله و نو هغې نه پس ته خوش آمدید. ډیره مهرباني، ډیره شکریه. خټک صاحب ټولو نه مخکې دا پوښتنه کوو، اول به د احتجاج نه شروع وکړو. دا نن احتجاج کې ایم ان اے صاحب شرکت نه وکړ، خلک چې نفري کمه د وجه نه خلک نه د ایم ان اے صاحب نه راغل. مننه او د تو دا خبره چې نن احتجاج کې ایم ان اے صاحب نه راغل جی او ځکه نه راغل چې څه کیسه وه په دې کې چونکې ورکر کم راغلی. اچھا جی ټیک شوه راغلی وې خو پته نشته چې تو ته د موږ د تحریک انصاف په سونو خلک نظیر ته نظیر سی او د تو د ایډیالوژي مطابق د بابرک ایډیالوژي او د پی ډی ایم ولا لاس کسان مو چې کیمو او د منګای خلاف پوچې دوی د کرک صدام چوک ته وروتل یا د لالټین ولا ان پی ولا پی ډی ایم ولا پارټای کې چې کیمو چا غوړو ته به روټیا چولې مولانا میرزا کم صاحب دو ګل صاحب خان بولا گیا چاټه دومره شولا او تیل دومره شلو سمرن خان بیٹ یومند ویل به چې بیٹ اوس داسې کوي اوس دالې کوي اوس هغه پی ډی ایم ولا جمعتونو نه بیا په پی ډی ایم جمعتونو کې خصوصا د جمعیت علماء اسلام د ولا پارټي او وسرا د ان پی وسرا مسلم لیگ نون هغه پارټي څه شول چې دنه او ته میاشتې مخکې به د خان صاحب په ټایم کې موږ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې خان صاحب چې کله وزیر اعظم و پټرول ببرک صاحب په 150 روپۍ لیټرو ډالر څومره مندې وه اوړه په څومره هغه ټایم بورای وه چې خان صاحب حکومت ملک کې 100% نه زیاته مهنګایي لوړله. تیل پټرول نن په جته چې موږ نه انټرویو کوي نن صرف 35 روپۍ ګرون شوي دي. موږ نن د کیم چې دا غټه ریلی وا دی موږ نه جلوس و نه جلسه وا دا صرف ببرک صاحب د منګای خلاف د پاکستان تحریک انصاف پارټي مرکزی لیډرون او د موږ د صوبایي صدر د پرس خټک صاحب په هدایت باندې چې هغې ضلعي تنظیمونو ته ټولو ته هدایت کړو چې تاسو په دغه تاریخونو باندې به تاسو د منګای خلاف احتجاج ریکارډ کوئ. دا نن موږ احتجاج ریکارډ کوو په هغې کې هم تو وکتل میډیا باندې موجود دي چې په سونو ورکرون پکښې موجود وو. ټیک شو بل سوال درځو جی تحصیل کرک تحصیل بانډا داود شاه چې کوم د رایلټي رولز چینج شوه و چونکې عنایت صاحب میاں صاحب د دې خلاف کیس کړه بنو کې هغه ویلې په چټ شو او د شاهد خټک طرف نه عنایت صاحب د هغې سپرویژن کول په بنو های کورټ کښې د شاید خټک چې کوم رایلټي رولز چینج کړي وو نو هغه باندې تاسې د خپلو تحصیلونو سره زیاتای نه وکړ ته څه محسوس آیا؟ هسې ببرک صاحب شاید خو په منګای سټارټ و یا په منګای باندې مو 2 منټه خبره نه وکړې ته مینې صاحب ته شاید خټک ته فارمولې ته ډېر زر لوړ ډېر بیړندای وې مخ چې ته به تو سره به د عوامو د درد احساس وي چې بهی نن 35 روپۍ پټرول ډیزل ګرون شل بورای پټرول ملاویږي نه په پمپونو باندې موټرسایکلو ته نه ملاویږي شاټ تی ګاډو ته نه ملاویږي خلک پیدل ته نن په دې د عوامو په درد باندې بوژاږي چې اټه څومره قیمت کې لوړله غیړي څومره ګرون شل کوکینګ آیل څومره ګرون شل اویسو درجنې څومره ته قیمتونه ورسېدل میډیسل څه پوزیشن ده خو ته د موږ د پارټۍ ته ببرک صاحب د تو ایډیالوژي چې دو که نه هغه ډایرکټ د ایم ان اے صاحب نه سټارټ شي د فرمولا ایسی شي د میډیسن فرمولای دی ایټم بم فرمولای دی دا فرمولا خو 18 سال نه وه دغه فرمولا وه او دغه ایم پی ګونو د دې حلقې تو 75% فرمولا وه پیسې چېرته لوړې وې اوس چې د ته یې چې فرمولا چینج شوه دا وشل بیا خو پیچار وه چې دا روډونه ته نری پنوس روډ وګوره په بنډې کې د اربونو روپۍ په روډ سیکټر باندې 4 سټارټ تو پس کرک تحصیل کې ته روډونه کسه چې ته به عیساکو ته به چې روزانات للې چې به عیساکو روډ اوس ته لوټ شه پان قریب ته په هغې باندې انشاءالله اسفالټ به وګورئ چې 4-5 کیلومیټر د دې سایډ نه او د هغه سایډ نه اسفالټ په شور شوي هم دي د علیخیلو چوک نه ونسه د هغه پورې غونډي رسې پورغلي دي نور هم مخکې راونده ټیکه دوره دې مخې نه به انشاءالله ته قریب وګورئ د نیازي ویل نه ونسه د اوره د 5 کیلومیټر ټیک شوله یومنډ جي دا ټولې چارې د ډیمونه تو به وایي چې پمپونه میا صاحب دوکان دي نن چې ډیمونه جوړ شول د زیړی ډیم تیرنکوي ډیم مخ بنډه ډیم او د بنډې کې د بنډه د اوچا کې ډیم د کوټل ډیم او تیرن تویکی کا منګر ډیم او د دوی په بنډې کې ډیمز باندې ته چېرته نه د فرمولې دا پیسې چېرته نه بیا راغللې فرمولا وه ټیک شوه
بل کوېسچن موږ دا کوو چې د کوم ګیس پایپونه SNGPL وړي او دا سړکې ولوړولې او دا لیارې ولوړولې پایپونه لګیږي په مځکه کې دفن کیږي ماشاءالله د تو په کرک تحصیل کې د ټول پلازا نه اپلا یو میټر هنشتا په میټاخیلو کې خلکو میټر لګولې بلونه ورکې ګیس نشته دا تو په کور کې ها ګیس نشته الحمدلله دا ویل څه وجه ده دا سه دو په برک صاحب چې ګیس په دې ټیپ کې تو په ټوله ضلع کې مو خیال چې 10 دی خان کې شته یو منځي دزاوس برته مو ته بیا دی خان ته لوړل کنه کرک ضلع نه سٹارټ وکستال کرک ضلع نه ګیس لوړ ضلع نه مو ته ګور ضلع نه سٹارټ وکستال بد قسمتای سره ببرک صاحب دې ضلع کې ګیس کله نه پیدا شو دا نن 15-16 سال پهله پیدا شو دا ټیک شو 2005-2007 نو 2007 نو 15 سال پهله آیا کدا ګیس په 15 سال پهله دریافت شو دا په کرک ضلع کې د پیداوار شروع شو دا په هغه ټایم کې چې کیمو کومرانونو کیمیم پیګونو پیچارو چې دوی لیګل ګیس کنیکشن دی کوم تا ور کړی و لګولې و نن بو د کرک ضلع کې لیګل ګیس پروجیکټ مکمل وا خلکو بو میټرایزیشن کړه وا خلکو بو بیلونه ور کولا ګیس پوا بد قسمتای سره په هغه ټایم حکمران چې کیمو په اقتدار کې چې کیم د تو ایم پی ایزو ایم ان ایزو د نن 15 سال مخکې مشغونو نن 15 سال د موږ د پارټي غو نه وا هغه ټایم هغه خلکو ته الټاو چې د ګیس پایپ خو پرېږدو چې دوی لیګل ګیس پروجیکټ کړه وا الټا به خلکو ته د اوبو پایپ پر کول چې ورسې پایپ سره وای کوروتا ګیس بیا وای اوس په دې ټیم باندې ګیس پروجیکټ موږ حکومت ته د اجازه حاصل شوال چې موږ لیګل ګیس پروجیکټ 70 روپۍ سٹارټ کړه دا اوس لاس میاشتې وشو چې د موږ وفاق حکومت لور ده چونکې د SNGPL ډپارټمنټ دی وفاق مرکز سره ده وابډا د مرکز سره دو په دې باندې ته هم شپېږي د ټول قوم په پیږي اوس حکومت په مرکز کې چا ده ویلې 400 لوکړه ویلې پروجیکټس باندې 4 پپونه یا پچار دو چې تیز شي خو ذاتو ته اوسم دا خبره کوم چې SNGPL ولته موږ ویلي چې دنه پاس و موږ په توسه باندې FIR کټ کوو عنایت خان کې FIR هم په باندې کې دوی روډونه موت کړی دي بالکل نه جوړي او دا SNGPL چې دا بلګام ګوړه دو جیلا یو منټ دغه کراس کوېسچن کوو جی تو سه وې چې SNGPL به لګام غوړه دو بالکل دو واحد یو ز سړایان چې د مونږ علاوه ټوټل میډیا په MNA صاحب باندې دا خبره تنقید کوي زه نه کوم چې 70 روپۍ MNA صاحب ریلیز کړي خو چاته ګیس ومنه لګیدل اڅه شوي اصل کې ته چې وایې کنه چې خلک یې او ببرک په MNA صاحب باندې تنقید نه کوي مو ته دومره خندور وشي چې تو په 24 غنټه کې 24 پوسټونه د MNA صاحب خلاف او د PTI موږ تصویرونه روزانه چګاوي ټیټای بډینجای په چینل باندې دي MNA صاحب ولای دي عنایت خان ولای دي مو ولای اوس تو موږ سره دومره لوی مینه د MNA صاحب سره پیدا شوی دو 4 منټه پاس MNA صاحب ورچوي MNA صاحب خدا واحد MNA و چې د ضلع ته تو په 15 سال کې چا لیګل پروجیکټ میټرایزیشن نه شروع کول MNA صاحب پکې سٹارټ وخستا اوس دی قوم ته هم پیچار دی ببرک صاحب دا ګوشي د مو واس بس خبراندو د عنایت خان د بس خبراندو دا ټول قوم وروزی باسیت قوم برسی یو منټه د SNGPL خلاف په قوم ودریږي بیا به د بلګام ګوړې ته موږ چې دا غویر چو غوړې ته تصاویر چو ادروایز د رسه د پورا کو 78000 ووټ کوم MNA ته ورکړم چې ته د SNGPL کنټرول کا عوام د پورا د مشر منتخب کړه هغه ټایم کې چې کله سو پر MNA صاحب 78000 ووټ ولا MNA موجود و حکومت د موږ نو ختم شوا مرکز کې هغه ټایم رسه تو قتل نن لس میاشتې مخ کې چې په کار کې SNGPL پایپونو سرنګ ویډیدل سرنګ لګیدل سرنګ تیزه 4 په شروع اینا پاس چې د موږ حکومت ته مرکز نه لوړال نو د SNGPL نه د موږ کنټرول ختم بیا په 4 چې د 1.5 روپۍ واپس کی چې ګس سره بلا کې ته موږ په کور پریز دا چې تو په لکه کې فلال ټول ګیس نشته دا چې ګیس ځکه نشته یو منځي خو کو ته یو خبره کوم تو په دې چینل سره ته ډېر زرمونه راونه مخله غته صدر صاحب ته ډېر بے صبر آی کنه شاه خو په صدر صاحب سره به دغه هغه چې د کیم د موته هر 2 منټه پس تو سره د پارټای باندې وته بنا خو د ډېر د موږ د پارټای سره او د MNA صاحب سره د خو سره ډېر ده هغه شکریا اوس کوم به د ګیس بل پرې کوي د بجلی بل به پرې کوي بیا به ګیس همي بجلی همي زه د تو د چینل په وسات سره زه د خپل ضلع عوامو ته ریکویسټ کوم چې خدا را د بجلی بل ور کوي بجلی بوي د ګیس میټرایزیشن
ته ترجیح ورکوي میټرایزیشن به سی ان جی پی ایل به کوي ډپارټمنټ به کوي خو بل به کوم ورکوي دا دوه شوي نه ته کوم ته دا خبره به موږ باندې اخلاقاً د موږ فرض جوړیږي چې موږ د ګیس او د بجلی د کوم بیا بل هم ورکوي او دا بجلی به هم بیا وي او ګیس به هم وي د مطالباتو تسلیمونه د پورا پکارک ضلع کې خلک دا طریقه فالو کوي چې هغه انډس هایوے بلاک کی زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې انډس هایوے کې چې ته بلاکای کوم سړک کراچۍ ته روان ده یا ملتان ته روان ده یا ته فزینار بوسې په هایوے کې دا د مطالباتو تسلیمونه چونکه هغه خو 2 میټر نشي لګوای دا به بهتر اپشن نه وي چې هغه د تو کور مخته درنه وکړي د منیسب کور مخته درنه وکړي د میاسب کور مخته درنه وکړي چونکه 15 سال میاسب خډر د کوم خدمات کړه ده یا د سین جی پی ایل مخته درنه وکړي نه دا ته چې د موي د چې ته سروې د کیمه شروع کړې دو ته سروې د منګای خلاف شروع دو ځکه سره ته د چینل قسم تو ګوره ته چې په باندې کې هم لګیاوي الته ته وایي چې را تو سے د ایم پی ای او د ایم این ای نه پاس د عظمت میر کر دغه نه سب زه خو د باندې تحصیل خو بیادای چرمن دا کنه او ته مو په بمینه دومره ډیر دور سره چې په باندې کې می یادوي او زه خو بلدیاتی نظام کې چیرمن یم د تحصیل چیرمن یم زه خو نه ایم این ای نه ایم پی ای نه د مو د ګیس چار دو نه د مو د بجلی چار دو د بلدیاتی نظام ته شور سړای د بلدیاتی نظام په دیس پاکستان کې بلدیاتی نظام سچار دو هغه نه ته پته راځي هغه څه دی ګلای نلای نکاس صفائی دغه چاري وي د بلدیاتیو منځي د بلدیاتي نمائندګانو بلدیاتي نمائندګانو خو جی د ګیس پروجیکټ سره یا د هغه د بجلی سره دا خو د مرکز ډپارټمنټ دیګه ګیس تک بجلی دو ببرک صاحب د سره خو د مو د عنایت خان دغه نشته دا موږ په کنټرول کې نه دی دا خو د ډایرکټ د مرکز سره د بجلی او ګیس هم اخري کوېسچن مختصر جواب غواړم شهداء غرقله روډ خلک چې موږ په ګډاونه ستړي شلو په وارونو ستړي شلو په سپرګونو ستړي شو افتتاح وشي او چار نه وشي هغه ټکدورون چې تلوړل داسې دو ببرک صاحب تو ته شا پاتای چې د غره کلی بند روډ باندې 4 سٹارټ وا اوس مشهدا روډ باندې موږ باقاعده افتتاح وکړو او ډیر کټینګ مټینګ بلډوزر پکې پیاس ټکدور دا ډیر کویک 4 په شروع وا بدقسمتای سره حکومت نه بدقسمتای سره اکونامیکلی کرایسس شو حکومت پیسې چک کړلې د ترقیاتی فندونه چک کړل ځکه چې په ملک کې ته صوبایي غته ملازمینو د تنخواګانو پیسې نه وي اوس په دې ټیم کې د تو ډیولپمنٹ چې څومره پروجیکټس دي د هغو ټولو نه پیسې چګې شوي دي پیسې نشته فند نشته پکې بیا چې څرنګه ریلیز وي تر شي دا بردرمي پیسې میاش پس 2 پس 3 پس 4 پس غرقلی روډ بم جوړیږي کمپلیټ کیږي بو خو فلحال چونکې په ټوله صوبې کې د ټوله ترقیاتي چارو نه پیسې اوچته کړي دي فلحال باندې هغه شکار دي د فندونو شکار دي په ټوله صوبې کې ګوشي په کرک کې نه ا د هغه شکر شو دا ګوشي د غرقلی شودا او روډ سره رسید درمدار نه چې صرف د غیر روډ نه چګي شوی دي ته په ټوله ضلع کې ټوله روډونو نه په ټوله صوبې کې چې څومره تر ضلعي صدر او د تحصیل باندې د اتشا میر د ګورګورای روډ 72 کروڑ روپے پروجیکټ وو 72 نه پهله 72 وی بیا 62 شللې بیا چې بیلو پکې شولې هغه نه ار پریواتلې اخري ارڅ غایب شل اروډ اوسه پرې مکمل شو ویل نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ابروک سے تو سابقہ صدر سره خبره وشوي دا چله چې دا ته پاکستان کې اوسېږي موږ هم پاکستان کې اوسېږو ډېر حکومتونه لري ډېر منګونې پیګوندې هلي لري کنه د نامخ کې تر شوی دي دا ګورګورای روډ کته نن چې د پرون په لوړ وي ته خامخا ګرځي څنګه چې مېر سپ دي دا چې مشر د مینه زیاته نو د مینه کې به ته دوره لوړ وي خامخا به کتلې لګبګ 12-13 کیلومتر سپالټ چې دلته د ټيري چوک نه ونه سا ټيري بازور پرې ټيري چوک نه ونه سا ایسه خماري پرې 12 کیلومتر 13 کیلومتر یو دا 3.5-4 کیلومتر نور دا 10 سپالټ چې دلته 5 کیلومتر سپالټ په ان شاء الله په جنوري کې یا فروری کې کمپلیټ شي 17 کیلومتر روډ به ګورګوري وشي تر د مراد مردان هیل انډ پرې نو خپل چې کوم په دې کې 16-17 کیلومتر په کې 18 کیلومتر نو ان شاء الله امید دا چا بازار نظر کمپلیټ شي خامخا به ټیم لاګي پکې جی او دویم کوېسچن دا ده چې ثبوت نه چونکې زه د تحصیل باندې د اتشا سروې شروع کوم د ګیس په حواله سره د تو په تحصیل کې د ګیس څه پوزیشن دا چونکې دا ډېر غټ اماونټ د 7.5 ارب روپۍ منیسب ریلیز دي 1.5 ارب روپۍ د نه مخکې حکومت ته ریلیز شوی د ګیس په مت کې باندې د اتشا کې میټرایزیشن ډېر زیات شو ده خو ګیس نشته ده
بالکل دا صحیح ویلا تاسو به مو سره سم مدد کوو په دا سروې کې سر کې ته چاته مایک ورنسې کوي چې ګیس تا ګیس خو نشتا کته سلو کسان نه پښتنه کوي کته 200 کسان نه پښتنه کوي اب ټول ته نه فکر جواب درکې سیدا چې کیم چا ګیس د چا چې پروجیکټ وو دا منیسب دا ډېر ټیم پاس 16-17 سال باز چې کله ګیس واته د موږ په خلک کې موږ په علاقې کې 17 سال لګبګ وتل نو هغه نه پاس د فرست ټایم پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت په 19 کې دا پروجیکټ منظور کړ 2019-20 کې نو هغه کې 7.5 ارب روپۍ د مخ کې ام پی او مې سارا چې کله ټیم کې مستګې سر واته و مې نه دی جی آی و سیدا دا په چار هغه ټیم کې وا چې کله په خلک کې ګیس وتل دوی مشرونو دوی ډایرکشن ور کړه بجای اپ بیا هغه نه پاس به د بل په تیر شوال نو هغه ډایرکشن ور کړه خو نه هغه وا چار د څنګه د خبره وکړه چې الټا به او بو پای پیر کړو هغه مستخبر کړه عمر علاقو کې ور کړه او بو پای چې د کې ګیس بیا ډایرکشن خو په سره نه ور کول چې خپل لکه د مسله خلک ولنه اوس چې موږ مسلې طرف ته ورولو چې موږ مسلې خلک کول شروع کړ انفارچونیټلی موږ 10-11 مهینه مخکې موږ ګورنمنت ختم شو وفاق کې بیا 10-11 مهینه مخکې لګبګ 10 مهینه غاټ ارساد لګ پټې موږ خلف خد 10 مهینه وشوي 15 مارچ په موږ خلف خاصه موږ ته د بلدیاتي چیرمن نو بیا چې موږ ګورنمنت ختم شو نو سی جی پی ایل شو یا وابډا شو یا موږ د ملک دا ټول وفاق سره ریلیټډ دي کنه نو هغه باندې موږ زور ختم شو چې کله موږ زور موږ خپل زور نه خو چې منیسب زور او ګورنمنت مو هغه پتر مکول اوس خو موږ زور نشته وفاق کې خو شبا شریف نو ستا د میر مکمل د کې شا دینه بل میاوي می اخلاق موږ پردا کاسه دا می اخلاق موږ خپل کلیول علاقې مدازوا او مدا خونه هغه څه حیثیت تجدای چیرمن جوړې پاکي ملک اپنے پی ایچ ڈی سی کمیٹی چیئرمین دای جوړی ویلې جوړی درې ووټ نه دي خوستي جو الیکټډ چیئرمین نه دا کم سے کم تحصیل کرک چیئرمین چوا تحصیل باندې د چا چیئرمین وا ایم پی ویلې خاطر شو چا چیئرمین جوړوا د دې کمیټه دا په کوم حیثیت کې جوړی دا د امپورټډ ګورنمنت کرستاني ده جی لکه څنګه چې تحریک انصاف حکومت دو صوبوں کې ډنګ شال وتا پریشال خان صاحب تحریک انصاف په کارک کې ډېره مضبوطه پارټي دو او د دې حزب اختلاف کې جی یو آی دو او لکه څنګه د الیکشن کې تاسو سره سخت حریف جی یو آی وو مخته الیکشن کې د تاسو تحریک انصاف او متحد دا تاسو په خپل کې چې څومره عہدیداران دي 30-35 کسانو لکه د یو تحصیل باندې پر داخلي تاسو سره جمع کړی دي تاسو په خپل کې دا میټینګ کړه دا چې یو کس باندې اتفاق سره وکوي چې هغه د علاقې ترقی وکي او دا 15 سال چې کوم میاسب دی تاسو خاص کر باندې ته اوتشا تحصیل هغه ته ډېر سپورټ ور کړه دا چې دا باندې د اوتشا تحصیل محرومه ختم شي د باندې غور کړه چې تاسو خپل کې متفق کیږئ ویل نه پدې شي باندې ببرک سے موږ په دې باندې دوګره فیډیوټ جمع کړه دا موږ متفق یو الحمدلله پاکستان تحریک انصاف چې څومره امیدوارونو کاغذات نامزد کی جمع کړي فیډیوټ سین کړه خلا بیانې سین کړي دو چې چا سره هټ ټیکټ وي موږ باغ سره او صحیح شو دا نوستل ته کې کسانو او بل تو خبره وکړه چې جی آی د کې سره شتانه جی آی د ګرځي چې د حکیم دوی شبا شریف ته مټ ور کار مولانا صاحب یمنه دا مرزا کم مولا د بروټای لګولې دوګری بروټای ځای ان شاء الله د غریب مړ یو پروګرام کو ودالته کې بسر روټای هم وړه کې کښ ځم چې دا مړای دوی د غریب په نمار غریب په مزه منډال نو دینا پاس چې غریب خلک عوام عام پبلک 300 روپے پټرول یار کفر دا ظالمونو د پاکستان خو متبعی بڑا غرغړه څوک چې د سہولتکار دي اهل د مجرمون دي ان شاء الله غریب زر پسانه ما کسا شپږ میاشتې به یو میاشتې دا خلک په سریلانکا او د ترکی چې کوم حالات هغه به دوهراو کیږي ان شاء الله په خپل کور کې نیواش دا خلک مولانا صاحب ته چونکه څلور وزارتونه ملاو شل هغه نه بعد مولانا صاحب د منګای چې کومه کلمه ویل هغه پریشو مولانا صاحب چار دغه سره دغه وختي احتجاج کې مې صاحب خبره وکړه چې هغه د اسلام آباد سره چار دو د اسلام سره نشته واحد مولا دا چې ټول عمر اسلام د خارج کړ اسلام میں خارج کر خپل ځون دی پر خپل اوس حزبای مواصلات وزیر دا ای کمیشن خولې وردلې مې چې 20-5 ارب روپۍ ته ملاو دي دوبۍ کې او پاکي بنگلې پوخسته پلازي پوخسته لوټ دا دوره چې اوس په کوم ملک دا پته خو نشته اسوای نه دا اسدا اغه لوټ دا ګوره دا شل کنه چې دی ملک سره دی عوام سره د کتاب په نوم یا د نور شي په نوم ډېر کلوار وشوال دا کتاب نه دا قرآن مجید دا غزه مسلمانونه ته مسلمانونه امره تو ټول یایو الحمدلله کې مده ایمان هم دا کتاب د مولانا دا زون ته دا فضل الرحمن هغه مولانا دا موږ د علماء قدر کو خو مولانا واحد هغه مولا دا چې څومره لړ کووندي
فضل الرحمن سردار دغه ترمذ کوي لګیا دا وسه زرداری نواز شریف نېشنل دا نور چې څومره سره ویلور دي څومره چې انټرنیشنل ډکون دي ټولو سردار دی دا آخری کوېسچن کو تو سے تحریک انصاف صدرت سمبول کړ تحریک انصاف کې مو تنظیم سازی وکړه او تنظیم سازی کې ډېر ورکر داسې چې خپا دي تو سے د تنظیم په میاشت کې څو ځلې اجلاس سرغوړوي څه اجلاسونه در غوښتي دي څه پروګرام دا خلک مطمئن دي د تنظیم سازی باندې مبارک صاحب وزیر صدر مو د پاکستان تحریک انصاف کوشش کړه چې وی سی لیول رس تنظیمونه مو جوړ کړ چونکه مو درې تحصیل ټیر مو جوړ کړی چې کې مو ډر اوس تحصیل صدرون لګیا دي دوا تحصیل کمپلیټ دي یو تحصیل تخت نسدي پوته دا هغه کمپلیټ کیږي او مو دا کوشش ته د خپل میاش کې همها د ډیسټریکټ کیبنټ میټینګ غوړه ډیره مننه جی دا یو عنایت خټک صاحب چې هغه خبره ته وردلې عظمت خټک صاحب ولا مو وردلې ثبوت نه بده کومه د باندې د وترا تحصیل چې کوم سروي شروع دو هغه بجری وی عنایت صاحب تعاون بده مو سره وی السلام علیکم